زه وایم چې کوم اف ام چینل ته عارف الله جان صاحب ناست دي او اورېدي نو هلته کې ټیلیفون کولو والا ډېر خیال ساتي. د مینې په نشه کې ډوب خمار مازیګري، د مینې په نشه کې ډوب خمار مازیګري، په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازیګري. او تر څو چې یې دارو ستا د دیدن خوړلې نه وي، تر څو چې یې دارو ستا د دیدن خوړلې نه وي، تېرېږي به همدغسې بیمار مازیګري. خواست کومه پیغام پښتو ادبي جرګې صدر انعام الله مجروح صاحب ته د خیش کې پایان سره تعلق ساتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، په سټیج د قدر وړ مشران، ماته مخامخ زما همزولي او کشران، ټولو ته السلام علیکم. خبرې خو یقینا چې بلال فدا صاحب ډېرې ګټورې وي او مونږ ترې ډېره استفاده وکړه، ډېر مو ترې څه زده کړه او ورسره زمونږ ګران ملګري هم د هغې په بدل کې یو څو خبرې داسې وکړو چې هغه هم مونږ له پکار دي. خو د وخت سره نه چې بلکې وخت سره بدلون راغلی دی او هر یو څیز بدل شوی دی. که موږ غواړو چې یاره هغه زاړه، نو نه خو هغه زاړه مشران پاتې دي او نه زمونږ هغه زاړه ثقافت چې کوم و زمونږ هغه پاتې دی. نوي کول راغلی دی، نو ظاهره خبره ده چې نوي کول سره به هر یو شی نوی راځي. بهرحال وخت نه ضایع کوم د ملګرو، یو کتارس کومه د بلال صاحب د دې ملګري د تقریر یا د خبرو خلاصه ده چې څه ستړی ژوند دی، څه ستړی ژوند دی، اوبه خړې ژوند دی، څه ستړی ژوند دی، اوبه خړې ژوند دی، او چاته څه ووایو مونږه چې مونږ کړې ژوند دی، چاته څه به وایو مونږه چې مونږ کړې ژوند دی. او د یو ول د پاسه بل دی، د یو ول د پاسه بل دی، لکه پړې ژوند دی. او بس خو ویر دی او ماتم دی، بس خو ویر دی او ماتم دی، بس خو مړې ژوند دی. او ښه پوهېږو ای مجروحه، ښه پوهېږو ای مجروحه، مرګي وړې ژوند دی. ډېره زیاته مننه ستاسو. السلام علیکم. باقي تاسو یو د درې خبرې داسې وکړې، زه بل شاعر نه یم او نه ادیبانو سره ناست یم، چې ملګري په ورو ملګری دی او ملنګ خاکسار، نو ما سره یو دوه څلور خبرې ستاسو لپاره داسې دي چې تاسو به هغه اورئ زمانه او هغه به ډېره خامخا مطلب لایق او نوم څه دی؟ زما دي محمد حیا کوم چې په ګولي مشهور یم، په کلي کې ښه مشهور خلک دي. محمد حیا ستړی زما په شانې ناکام زما په شان دی، ستړی زما په شانې ناکام زما په شان دی، دا سړی زه یم جوړې تمام زما په شان دی. او ښه ځان در پیژنمه، ښه ځان در پیژنمه، خو زړه دې کلک ونیسه، ښه ځان در پیژنمه، خو زړه دې کلک ونیسه، زه د الزام غوندې یم الزام زما په شان.
خواست کوم درون خوږ ملګري اسماعیل سواتی صاحب ته چې راشي موږ سره خپل کلام هم شریک کړي او د دې نه وروسته د نظامت چارې سنبال کړي. اسماعیل سواتی صاحب. یاره اوس د ټولو ناول خو ټولو راغلو مېلمنو ته هرکلی وایم امینه. او زاهد صاحب څنګه خبره وکړه چې مونږ دغه وعده کړې وه چې مونږ به دلته کې د املا کلاس اخلو دغه ملګرو ته دوی ته به املا ادا کړو. خورشید صاحب ناست دی دوی زمونږ اسکول کې ما دلته سبق ویلی بیلی اسکول دی هایر سیکنډري اسکول دی. چونکې زمونږ بدبختي هغسې وه چې مونږ کله پنځمه پورې پښتو نه وه چې شپږم ته شو نو مونږ ته اول نه دا مخکې کلاسونه هلکانو ښودلي چې ګورې پښتو ډېره ګرانه ده او توپیل صاحب ناست یو هغه سړی له چوکر او که لږه غلطي کوي وایي مو نو زراعت او پښتو کې زمونږ بیا چوایس و نو یو یا به مو زراعت اخیستی یا پښتو نو هم هغه شانته نورو ملګرو په شان مونږ هم زراعت واخیستل تر نهمه پورې مو زراعت واخیستل. بیا هلته کې د ساینس او د آرټس خبره راغله نو بیا مو ساینس واخیسته نو پښتو نه مونږ ډېر لرې پاتې شو په نصابي طریقې سره د پښتو خبره کوم چې مونږ بیخي هغه نصاب کې پښتو ټچ نه کړه. بیا پکې اف ایس سی شو او بیا مخکې تعلیم شو نو پښتو نه مونږ پاتې خو په دغه وخت سره چې کله مونږ اووم اتم کلاس کو نو زما شعر او شاعرۍ سره هغه مینه وه. زمونږ به په کلاس کې داسې ملګري وو چې هغوی به اورېده مونږ به دغه د یو غزل وران کړی د بل غزل وران کړی دغه شانتې وختو روانو. بیا داسې ملګري وو چې چا به خنداګانې کولې چا به وایي چې نه ښه یې مخکې لیکلو که نو هغه وخت سره بیا دا ما دپاره د اعزاز خبره وه چې کله زما 18 کاله عمر و 2018 خبره ده چې زما د پښتو ژبه زما کتاب هم چاپ شو ځان ته زمانه مې جوړولې په نوم باندې عباسین یوسفزي ډاکټر اظهار الله اظهار داسې نور ډېر مشرانو پرې خپل لیکل هم کړي وو. نو بلال صاحب وختي یو خبره که بلال صاحب سره هم زمونږ تعلق د ډېر وخت نه دی یو بل وینو ګورو ملاقاتونه کېږي داسې ګیدرنګ له هم وتلي یو داسې چکر مکر مو سره لګولي یو بل نه خبر یو خو زه نه وم خبره څه زمونږ نه به دا ووایم چې مونږ بېکاره یو څه بلال صاحب دی داسې دي چې مصروفه و راغله مونږ ته اوسه پر هغه دا منم بلکل چې هغه مفتي معاذ راته مخکې ورځ میسج کړی وي ساعتي وایي مونږ وایو چې مونږ د لګانو خو چې تا ووینو په ځان باندې مو تسلي وشي که نه نو دا مونږ منو مونږ دا بعضې نوم کارونه داسې رانیولي وو چې وایي د خېټه غمه د جانان په غم دې پوه نه کړو داسې د ورک کړو چې د ځان په غم دې پوه نه کړو که نه دا هغه کیسه ده چې څه منډې تړلی شي د فاینانشلي مسلې انسان ته نو دغه کیسې دي. وخت خو ډېرو شو پښتو ژبې حوالې سره بلال صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې یقینا چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا داسې یو زمونږ مشران زمونږ کشران دا په شریکه راټولېږي او دغه هلې ځلې کېږي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده. د ممتاز اورکزي یو شعر دی وایي رانه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي رانه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي بیا زه خبر شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي. نو دغه ژبې حوالې سره دغه پښتو دپاره به کارونه کوو وخت په وخت باندې خو وخت ډېر نه خرابوم څو شعرونه ویمه چې د ژوند ورک شي قرار خدای دې مین که پچا چې د ژوند ورک شي قرار خدای دې مین که پچا راته چا کړی وزار خدای دې مین که پچا او لکه د ځان په شان بې مخه سره مخ شي اشنا لکه د ځان په شان بې مخه سره مخ شي اشنا لکه زما شي تابعدار خدای دې مین که پچا. مننه. او بل یو غزل ته راځمه چې ملګري اکثر فرمایش کوي چې څه سپېڅلې شانټګي وه تا هم وکړه ما هم وکړه مړه سو خو یاري وه تا هم وکړه ما هم وکړه او ته چې لاړې ترې واده شوې نو ما کلی پرېښود لاړم پردي ښار کې زندګي وه
تا هم وکړه ما هم وکړه او ستا چې ژوند ټپه ټپه شو نو زما ځواني غزل شوه زمونږ ذات کې شاعري وه تا هم وکړه ما هم وکړه مننه جی ستا چې ژوند ټپه ټپه شو نو زما ځواني غزل شوه زمونږ ذات کې شاعري وه تا هم وکړه ما هم وکړه ته ټول کلي کې رسوا شوې زه د سر نه پکې تیر شوم بس د زړونو جواري وه تا هم وکړه ما هم وکړه زه په نیمه شپه سپوږمۍ ته اوس اکثر جاړم او وایم زه په نیمه شپه سپوږمۍ ته اوس اکثر جاړم او وایم د وختونو پابندي وه تا هم وکړه ما هم وکړه ته ډولۍ ته ورختلې او ما وینې غورځولې نوي ژوند ته متعدي وه تا هم وکړه ما هم وکړه اسماعیله دا خو ژوند دی خفه کېږه مه لالیه په نصیب مو جدایي وه تا هم وکړه ما هم وکړه مننه جي عارف الله جان صاحب د ریډیو حوالې سره خبره کوم د دوی خو خپل وار تېر کړه خو دوی حوالې سره ته زه یو خبره کوم ما به اباسین ریډیو نه پروګرام کاو ادبي رنګونه او کال یو نیم کال هغلته د ریډیو چې کله ابتدا کېدای نو تر یو کاله پورې ما پروګرام کړی او داسې پروګرام نه و چې عارف الله جان صاحب پکې ما ته کال نه و کړی چې ما به کال اټین کو چې وایي زه کلیاس نه عارف الله جان نه هغه ټایم به زه لږ راشم خدای پاکه سم پکې خوا دې خوا ویلې دی دا خبره ده د دوی صحیح د دوی د ریډیو سره ډېر وخت نه علاقه لري د ریډیو چې کوم پروګرام کېږي ادبي پروګرامونه نو دا ته زه باوري یم چې دوی ته د هر پروګرام پته د هر د پروګرام د وخت ورته پته ده خو هغه ما پښتونخوا ریډیو کې هم پروګرام کړی عارف الله جان صاحب ما ته کال کړی دی وخت نه اخلو او بل ملګري ته خواست کوو چې راشي په ترتیب خو نه دي بس صحیح دی ما زکات صاحب ته خواست کوو چې راشي او خپل کلام را سره شریک کړي ما زکات